السلام علیکم ډاکټر صاحبانو، په دې امید چې روغ جوړ او د صحت په جامو پټ اوسئ. په ننني لیکچر کې په ډی سیشن کې زموږ د لیکچر ټایټل ده چې باډي ټیشوز. په تیر لیکچر کې موږ د ټیشو په معنا پوه شو چې ټیشو وایي څه ته. په ننني سیشن کې به موږ په دې باندې خبرې کوو چې زموږ او تاسو د انسانانو په بدن کې څو ټایپس اف ټیشوز دي. مخکې د چې لیکچر شروع کوو تاسو باید اول دا په ذهن کې ولرئ چې د لیکچر په خاتمه کې د دې لیکچر په اینډ کې چې آخر لیکچر خلاص شي د دې لیکچر په اخر کې به تاسو په درې خبرو پوهیږئ. یو ټایپس اف ټیشوز، د انسانانو په بدن کې چې څومره ټیشوز دي د دې ټایپس نومونه باندې به تاسو پوهیږئ. دوهم کمپارټمنټس اف ټیشوز، د ټیشو څو بخښونه لري په خپل دننه کې په دې باندې به پوهیږئ ان شاء الله. دریم اوریجن اف ټیشوز، د ټیشوز چې کوم دي د منبع یا اوریجن له کوم ځای نه ده. دا به ځان ته په دې باندې ځان ته بحث کوو. اول سټارټ اخلو د ټایپس نه. زمونږ د نننۍ ویډیو لیکچر دا کوم ټاپکس چې ور باندې خبرې کوو دغه درې ټاپکس دي: ټایپس، کمپارټمنټس اینډ اوریجن. ښه ډاکټر صاحبانو، اول راځو ټایپس ته. اول ټاپک راخلو، دلته مې لیکلی ده ټایپس. ګورئ ډاکټر صاحبانو، موږ تاسو پوهیږو چې انسانانو بدن کلیکشن اف سیلز ده. دا کلیکشن اف سیلز چې دا ویری ویل اورګنایزد دي، ښه منظم او تنظیم باندې د انسانانو په بدن کې موجود دي. اوس ډاکټر صاحبانو که تاسو په تیر لیکچر کې په یاد دي چې موږ ټیشوز په ګروپونو ویشله، مثلا A ګروپ، B ګروپ، A B C ګروپ کنه. نو هغه هدف دا و چې سیم ټیشوز راځي، یو ګروپ جوړوي، بل ټیشو راځي، بل ګروپ جوړوي، بل ټیشو راځي، بل ګروپ جوړوي. نو هماغه کنسپټ د خو نوم بدل ده، رایټ؟ یعنی مطلب زما دا ده چې که چیرې زه تانه پوښتنه کوم یا بل څوک تانه پوښتنه کوي چې د انسان په بدن کې څو ټایپس اف ټیشوز دي په جنرال کې، یعنی په عموم کې انسان د څو ټایپ اف ټیشوز نه جوړ شوی ده، نو تاسو جواب به وي چې څو ټایپس؟ 4 ټایپس. کوم دي؟ اپیتیلیم یا اپیتیلیل ټیشو، دویم ټایپ کنیکټیو ټیشو، دریم ټایپ نروس ټیشو، څلورم ټایپ مسل ټیشو. ډاکټر صاحبانو، یو خبره تاسو متوجه اوسئ چې زموږ په دغه نننۍ سیژن کې یا په نن ورځې لیکچر کې مونږه د ټیشو په باره کې ځان ته نه غږیږو. مونږ یو عمومي هغه خاکه په ذهن کې پریوزي د دې لیکچر نه چې وروسته چې کوم لیکچر راځي هغه به ځان ته په یو ټیشو باندې موږ غږیږو چې اپیتیلیم څه شی ده، د نوم ولې اپیتیلیم ده، د فنکشن څه شی ده، د لوکیشن چیرته ده، بدی به ځان ته غږیږو. بیا به راځو کنیکټیو ټیشو لیکچر به شروع کیږي. کنیکټیو ټیشو کوم ټایپس دي، څه وظیفه لري، لوکیشن یې چیرته ده، څه کوي څه نه کوي، سټرکچر یې سره کوم ده، بدی به ځان ته غږیږو. په نروس به ځان ته غږیږو، په مسل به ځان ته غږیږو. د نن ورځې لیکچر کې به یوازې تاسو نومونه زده کوئ، یوازې په دې پوهیږئ چې کوم نوم باندې ټیشو زموږ په بدن کې پراته دي، چې یو اپیتیلیم ده، صحیح ده، او عمومي وظیفه د اپیتیلیم چې ده وظایف ډیر دي، خو یوه غټه وظیفه یې دا ده چې زموږ او تاسو د بدن سروس یا سطحه دا زموږ سره پوښ کوي، کور کوي، covering the surface of the body. لکه څه رقم، لکه زموږ او تاسو د بهرنۍ سطحه کوم پوستکی چې ده، د پوستکي سطحه دا اپیتیلیم ده یا اپیتیلیل ټیشو دا کور کړې ده، صحیح ده، پوښلې ده. زموږ او تاسو د بدن انټرنل سټرکچر چې کوم دي، مطلب داخلي ارګانونه چې کوم دي، لکه مرۍ شوه، لکه ایزوفاګز یا ټراکیا یا په لنډه یا په ساده ژبه مرۍ زموږ سره داسې سرکولر سټرکچر لري. دغه سرکل دننه نه دغه سطحه چې کومه پوښلې ده یا د کورینګ چې کوم شوی ده د البته د سطحې کنه، دغه زموږ سره اپیتیلیم کړی ده، اپیتیلیل ټیشو کړی ده، صحیح شو. دا هغه جنرال غټه وظیفه ده چې کورینګ څه کوي، کور سطحه زموږ سره یا د بدن مختلفه سطحې زموږ سره کور کوي، سروس موږ سره کور کوي. بل مثال در واخله، لکه زموږ سره معده شوه، د معدې د ننه چې ته وګورې دا کومه سطحه چې ده یا کوم دیوال چې دغه سرفس چې ده کوم چې کور شوی ده هغه د اپیتیلیم په واسطه شوی ده البته. او که ته بل مثال در واخلې لکه کولمې شوي، کولمې زموږ سره سرکولر دي، غټې وړې کولمې، لارج اند سمال انټسټین. دوی چې ته کله انټرنلی وګورې، د ننه یې ورته وګورې، نو دوی دغه سطحه یا د سرفس به چا کور کړي؟ اپیتیلیم به کور کړي. بل مثال در واخله، لکه زموږ سره رګونه شو، رګونه که چیرته ته راواخلې رګ او دا انټرنلی وګورې، د ننه یې وګورې مایکروسکوپ شکل کې، مایکروسکوپ کې هغلته به تاسو ګورئ رګونه زموږ سره سرکولر دي، ننه له طرفه دا سرفس چې د دوی کومه ده د رګونو، دا زموږ سره اپیتیلیم یا اپیتیلیل ټیشو دې کور کړې ده.
صحیح شو. یعنې په لنډه ژبه دا در واخله چې اپیتیلیم یا اپیتیلیل ټیشو دې یوه وظایف ډېر دي، هغه به په نیکسټ لیکچر کې موږ په هغه باندې خبرې کوو. خو یوه وظیفه یې دام ده چې د بدن سطحې زموږ سره څه کوي؟ کور کوي، سرفیسز زموږ سره کور کوي. بل ټیشو زموږ سره کنیکټیو ټیشو ده. کنیکټیو ټیشو وظایف چې شی دي، وظایف یې ډېر دي، هغه اوس پې بحث نه کوو. هغه زموږ سره په نیکسټ سیشن کې د اپیتیلیم نه بعد په هغه باندې خبرې کوو. ډېرې خبرې دي پکې، خو لنډه تاسو دومره زده کړئ چې د بدن چې کوم مختلف رقم ټیشوز دي، کنیکټیو ټیشو هغوی ته سپورټ ورکوي. څه ورکوي؟ سپورټ، کومک، همکاري ورسره کوي. تاسو ته به انشاءالله په کنیکټیو ټیشو لیکچر کې په دې خبرې کوو چې څنګه سپورټ ورکوي، څنګه همکاري کوي. هغه به ځان ته خبرې دي. بل زموږ سره درېیمه ټیشو ده نروس ټیشو. تاسو دلته کتلی شئ، یا په عامه اصطلاح په ساده ژبه دې ته وایي چې عصبي نسج یا عصبي ټیشو. د اعصابو کوم سیستم چې زموږ سره ده، چې په هغه کې څه شامل دي؟ هغه کې زموږ سره برین شامل دي، برین شامل. په همدغه ترتیب هغه کې زموږ سره سپاینل کارډ ده، د ملا د تیر کې چې د برین نه کوم علاقې راوتي ده، د سپاینل کارډ چې ورته وایي، دا پکې شامل ده. او د سپاینل کارډ نه چې زموږ سره کومه عصبي رشتې راوتي دي، یا مونږ ورته په انګلیسي ژبه کې میډیکل ټرم کې نروز وایو، نروز. تاسو به کوشش دا کوئ چې کوم لیکچر زه تاسو سره اخلم، په دې لیکچر کې کوشش دا کوئ چې تاسو زما سره د انګلیسي ټرمز اصطلاحاتو باندې ځان بلد کړئ. ځکه چې څومره چې تاسو ځان بلد کړئ، هغومره تاسو ته په آینده لیکچر کې سهولت ایجادېږي. نو زموږ سره برین، سپاینل کارډ، نروز، دا ټول چې راټول کړي، دا ځان ته یوه ټیشو شوه. او دغه ټیشو ته څه وایي؟ نروس ټیشو. نروس. دوی هغه عمومي وظیفه چې د وظایف نور شته، خو یو غټه وظیفه دا ده چې په بدن کې ارتباطات جوړوي. ارتباطات وظیفه ده. مختلف ارګانونه، مختلف سټرکچرو سره د عصبي سیستم ارتباطي، د چا په واسطه، د کیبلونو په واسطه چې دې ته څه وایي؟ نرو. د دې په واسطه ارتباطي کوماند ورکوي، امر ور باندې کوي چې داسې وکړه، داسې مه کوه. مثال په طور ژمی ده، په بخاري تا لاس ایښی ده، لاس دې وسوځېده، لاس ته په مخ لرې کړي. دا چې لرې کوې، دا یې ولې لرې کوې؟ ځکه تا ماغزه، تا لاس ته کوماند ورکړه، امر یې ورکړه چې لرې کړه لاس چې سوځي. نو دا د نروس ټیشو وظیفه ده چې په نروس ټیشو کې موږ ځان ته په دې باندې ښه په ډیټیل کې بحث کوو. زموږ سره بل ټیشو چې دا څلورمه ټیشو، هغه زموږ سره مسل ټیشو ده. مسل دا ګوره لکه بایسپ شو، دا یعنې لکه ټرایسپ شو، لکه شولډر، دا هغه مختلف رقم بدن کې تقریبا 600 څه د پاسه مسلز دي. دغه مختلف رقم مسل چې زموږ په بدن کې پراته دي، دا ځان ته یو په ټوله کې یو ټیشو حسابي. او دغه ټیشو ته څه وایي؟ مسل ټیشو. مسل چې د مسل ټیشو په لیکچر کې به په دې باندې غږیږو چې دوی څه رقم وظیفه کوي، څه رقم کار کوي، څه رقم سټرکچر لري، انټرنل څه رقم مالیکولز لري. په دې ځان ته بحث کوو. خو یوه وظیفه یې غټه زده کړه. هغه غټه وظیفه یې دا ده چې بدن سره بدن کې تا ته موومنټ درکوي. څه درکوي؟ موومنټ. دا زه چې حرکت کوم، دا زه چې لاس خوروم، دا زه چې خبرې کوم، دا خوله مې چې خوري، دا زه چې فیشل ایکسپریشنز کوم، دا زه چې مثلا جګیږم، ټیټیږم، ناسته پاسته کوم، دا ټول حرکتونه چې زه کوم، دا د مسل په واسطه کیږي. دا د چا په واسطه کیږي؟ مسل. دا مسل د چا په واسطه کنټرولیږي؟ د نروس سیستم. که چیرې د نروس سیستم نه مسل کار نه کوي، مسل چې کار ونه کړي، بدن ختم ده. نو په لنډه پوه شئ چې زموږ په بدن کې، زموږ او تاسو بدن کې 4 ټایپس اف ټیشوز دي. اپیتیلیل ټیشو یا اپیتیلیم، دې ته به راځو چې دې ته ولې اپیتیلیل وایي یا ولې ورته اپیتیلیم وایي. دا په نیکسټ سیشن کې به خبرې کوو. زموږ سره اپیتیلیل ټیشو شوه. اپیتیلیم چې هغه عمومي وظیفه یې څه وه؟ سرفیس کورینګ اف سرفیس. سرفیس زموږ سره کور کوي. بل زموږ سره کنیکټیو ټیشو شوه، ګیوینګ سپورټ ټو ډیفرنٹ ټیشوز ان د باډي. درېیمه زموږ سره نروس ټیشو شوه، عصبي سیستم، انساج، نسج. البته زموږ سره څلورمه ټیشو مسل ټیشو شوه. ښه، تاسو چې کله زموږ سره د بدن د ټیشو په ټایپس باندې پوه شوئ، اوس ډاکټر صاحب راځو یو بل وړوکې غوندې موضوع ته چې په دې کې ډېر ډیټیل نه ځو، ډېر ډیپ نه ځو، خالي لږ لاندې درته تشریح کوم چې تاسو په ذهن کې خاکه پرېوځي. دغه لیکچر یا دغه ټوډی سیشن یا نننی لیکچر دا یو داسې لیکچر ده چې دا به تاسو دپاره د هیسټولوژي پرنسپلز جوړوي. د هیسټولوژي لپاره به تاسو کنسپټ کلیر کوي چې وروسته چې کومې سیژنې کې مونږ ورځو او خبرې کوو، نو تاسو آلریډي کنسپټ کلیر یې. ښه، راځو ډاکټر صاحب، اول خو په عموم کې د انسانانو د مونږ او تاسو په بدن چې دا د 4 ټیشوز نه جوړ ده چې نومونه یې مو واخیستل. بیا په دې 4 ټیشو کې یوه ټیشو ده په نامه د کنیکټیو ټیشو. دغه کنیکټیو ټیشو په نورو 4 ټایپونو باندې ویشل شوي ده.
څنګه زه تاسو یو مثال درکم ګوره تا نه څوک پوښتنه کوي چې په دې ځمکه کې څو ډوله موجودات دي ته ورته وایې چې 2 ډوله هغه به ته وایي چې کوم دي ته به ورته چې ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات اوکې نن لیوینګ او لیوینګ اورګانیزمز بیا به تا نه څوک پوښتنه کوي چې ښه ژوندي موجودات په څو ډوله دي ته بیا ورته چې ژوندي موجودات تقریبا په 2 ډوله اوکې هغه به درته وایي چې کوم ته به ورته چې حیوانات دي نباتات دي plants and animals right نو په دغه ترتیب کلاسیفیکیشن شوی ده اول په جنرال په ټول بدن کې څو ټایپ اف ټیشو شو 4 ټایپ اوس کنیکټیو ټیشو په څو ټایپونو ویشل شوي ده کنیکټیو ټیشو ځان ته په 4 ټایپونو ویشل شوي ده هغه 4 ټایپونه زموږ سره کوم دي اول ټایپ اول دې ته وایي اډیپوس ټیشو اډیپوس ټیشو د کنیکټیو ټیشو یو سب ټایپ ده یو چې ده سب ټایپ اوکې اډیپوس ټیشو ستاسو په لنډه یا په ساده ژبه ووایم زموږ او تاسو په بدن کې چې کومه واز ده موږ ورته وایو کنه چې واز ده مثلا بدن کې چې کومه واز سر نه تر خپې پورې څومره واز ده هغه ته په میډیکل ټرمینالوجي کې یا په میډیکل کې البته په بوکس کې هغه ته څه وایي هغه ته اډیپوز ټیشو وایي دغه د اډیپوس ټیشو سیلز شکل ده دا خپل ځان ته یو پرپس لري دا مې ولې داسې رسم کړي ځکه د اډیپوس ټیشو د حجراتو سټرکچر دا رقم ده خو تا ته ضرور نه ده چې ته اوس دلته زده کړې ته اوس دومره زده کړه چې د کنیکټیو ټیشو یو سب ټایپ اډیپوس ټیشو ده دا به مونږ پر اډیپوس ټیشو په لیکچر کې په ډیټیل باندې غږیږو چې د اډیپوس ټیشو څه رقم سټرکچر لري بل ته راشه دویمه ټیشو چې دا د کنیکټیو ټیشو سب ټایپ هغه بلډ ده بلډ وینه زموږ په رګونو چې کومه وینه ده دا د کنیکټیو ټیشو یو ټایپ ده صحیح ده دا به راځو چې ولې دې ته مثلا کنیکټیو ټیشو ټایپ ده بلډ څه رقم ده څه رقم نه ده په دې به ټول بحث کوو یو خبره ته متوجه اوسه اډیپوس ټیشو وظیفه وظایف ډېر دي لکه د نورو ټیشو باندې ځان ته وظایف ډېر لري خو هغه باندې په اډیپوس ټیشو لیکچر کې بحث کوو خو دلته یو وظیفه تا په ذهن کې پریوزي چې یو وظیفه د اډیپوس ټیشو دا ده چې په بدن کې انرژي سٹور کوي څه کوي انرژي سٹور کوي ته چې کله خوراک وکړې د دې خوراک نه چې کومه انرژي ده دغه تا ته په حجراتو کې یا په خپل ټیشو د اډیپوس ټیشو دا انرژي سٹور کی وې ساتي ذخیره یې کی چې کله ته خوراک نه کوي کنه لانګ ټایم لپاره تا بدن انرژي د ضرورت لري بل اډیپوس ټیشو چې کومه انرژي ذخیره کړي ده هغه بیرته بدن ته ورکوي نو دغه عمومي او غټه وظیفه ده نور وظایف هم لري بل ټیشو چې زموږ سره بلډ ده د کنیکټیو ټیشو سب ټایپ بلډ وظیفه څه ده ترانسپورټیشن څنګه یعنی انتقال په بدن کې بلډ چې ده همیشه په حرکت کې ده په سرکولیشن کې ده د چا په واسطه پمپ کېږي د زړه په واسطه زړه پمپ کې په رګونو کې همیشه په ګردان کې ده په دوران کې ده په گردش کې ده صحیح ده مختلف رقم ټیشوز ته دا وینه ورځي ورنه راځي زموږ بدن ټول د نوک نه ونیسه د نوک نه لاندې چې کوم سټرکچر د ګوتې لاسونه پښې سر ماغزه دا ټول ځایونه کې زموږ سره رګونو برانچز دي برانچ شاخې دي او په دغه شاخو کې وینه په جریان کې ده وینه ورځي وینه ورنه راځي وینه ورځي وینه ورنه راځي خو وظیفه یې څه ده وظیفه یې دا ده چې بدن کې زموږ سره نورو ټیشو ته څه کوي نیوټرینټس رسوي غذایی مواد رسوي صحیح ده او په همدغه ترتیب د ډیفنس سیلز هلته رسوي دې باندې به انشاءالله په بلډ ټیشو کې ځان ته بحث کوو ښه په ډیټیل سره هغه نه تاسو خاطر جمع اوسئ خو ډاکټر صاحبانو مخکې دا چې زه کارډیولوژ ته لاړ شم تاسو په بلډ کې یو بله خبره هم په یاد وساتئ دا تاسو ته ډېر کومک کوي هغه دا چې ډاکټر صاحب ته چې کله مثال په طور ته چې کله ډوډۍ وخورې که نه ډوډۍ دې وخوړه صحیح شو تا ډوډۍ صحیح ډاکټر صاحب تا چې کله ډوډۍ وخوړه دلته زموږ سره ډوډۍ ده اوکې مثلا ډوډۍ ده ډوډۍ تا کله وخوړه صحیح شو دا زموږ سره چیرته راځي معدې ته راځي خو مخکې دی چې په دې کنسپټ وغږېږو ډاکټر صاحب یو خبرو ته متوجه اوسه ډېر اهم موضوع ده او دا په ذهن کې خامخا در سره ونیسه چې زموږ بدن کې چې کوم ټیشوز دي لکه اپیتیلیم کنیکټیو نروس او مسل دا ټیشوز بغیر له انرژۍ نه بغیر له اکسیجن نه ژوندي نشي پاتې کېدلی دغه ټیشوز بغیر د انرژۍ نه کار نشي کولی له منځه ځي خو دا انرژي به ورته څوک را رسوي دا انرژي به ورته بلډ را رسوي څوک به ورته را رسوي بلډ به ورته را رسوي دا بلډ به انرژي له کوم نه کوي دا بلډ به انرژي چې کله ته خوراک کوې
د خوراک نه کې کوم ویټامینونه دي پروټینونه دي کاربوهایډریټ و ایور هغه به ټول د یو خوراک چې ته کوې دینه به جذبیږي. ګوره ته چې کله خوراک وکړې داسې نه ده اوس ګوره تا ماغزه انرژي ته ضرورت لري ماغزه کومه نروس ټیشو ده داسې نه ده چې تا شی وخوړل هغه به ماغزه ته ځي نه هغه به اول راشي مثلا معدې ته صحیح شوه معدې ته چې کله راشي معدې کې هغه باندې پروسسز وشي چې هغه باندې نه غږي هغه باندې پروسسز وشي او دغه ډوډۍ چې تا وخوړله هر څه چې خوړلې دي دې باندې پروسس وشي دا چې کله دا شی هضم شي موږ ورته وایو ډایجست شي شي ډایجست هغه نه بعد راشي کولمو ته چې کله راشي ډاکټر صاحب مونږ تاسو ویل چې په کولمو کې په سرفیس کې موږ کومه ټیشو لرو اپیتیلیوم نو فکر وکړه دلته موږ سره اپیتیلیوم ټیشو ده اپیتیلیل ټیشو ده البته سوري اپیتیلیل ټیشو ده اوس دلته څه کیږي دغه مواد چې کله په دې باندې هضم وشو هغه کوم پروټینونه ویټامینونه چې لرل هغه ونه را بهر شو دلته چې دغه نور مخې ته راځي په دې کولمو کې نوځي دلته لاندې کې ګوره ډاکټر صاحب د کولمو سره کولمونه لاندې زموږ سره څه دي رګونه دي رګونه دلته زموږ سره کولمونه لاندې رګونه دي اوس څه کیږي دغه ډوډۍ چې تا وخوړله دا ډوډۍ چې تا کله وخوړله دلته زموږ سره کنیکټیو البته اپیتیلیوم چې کومه ده دلته زموږ سره دا به زه لږ غټ رسم کړم چې تاسو په دې کنسپټ باندې ښه کلیر شي تاسو ته صحیح دلته زموږ سره اپیتیلیل ټیشو وه صحیح شو دلته ډوډۍ راغله ډوډۍ چې دلته راغله څه کیږي دلته ویټامینونه پروټینونه دا ونه را جذب شي څه شي ابزورب شي دا جذب شي دا چې کله جذب شي دا چیرته ځي دا دلته رګونو ته لاړ شي چیرته رګونو ته ننوځي دا خپل میکانیزم لري په هغه باندې خبرې اوس نه کوو خو تاسو دا سټرکچر ځان سره وساتئ ذهن کې دا چې کله رګونو ته راشي وینې ته په وینه کې مکس شي البته رګونه کې زموږ سره څه ده وینه ده وینه ته دغه انرژي ورسیږي دا پروټینونه شیان ویټامین و ایور دا چې کله وینه ته ورسیږي اوس د وینې وظیفه چې ده ترانسپورټیشن تا ماغزه مثلا انرژي ته ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري په وینه کې اکسیجن هم شته انرژي هر شی ورغلل اوس څه کېږي دا وینه په ټول بدن کې ګرځي مغزو ته ځي مغزو ته چې لاړه اوس څه کوي فرض مثال دلته کې تا ماغزه دي دلته د بهر رګ ده که نه اوس دا وزل چې ورته وایي اوس دا چې وینه دلته راغلی د مغزو سره ښه د موضوع ته فکر وکړه فرض مثال دلته بل رګ ده زموږ سره یا بل از ان اگزامپل زموږ سره وزل ده صحیح ده دا دې سره کنیکټډ ده ګوره د کولمونه مواد را جذب شول په رګونو کې وینه کې دا وینه وړي دلته راځي اعصاب هغه ته مغزو سیستم ته نروس ټیشو ته نروس ټیشو کې دا بهر راځي صحیح ده دا په خپل میکانیزم باندې راځي بهر دا چې بهر راشي دلته رګونو حجرات دي صحیح ده د حجراتو کې څه شي دا جذب شي چې کله جذب شي بس حجرات د عصبي سیستم یا نروس ټیشو سیلز ته غذایی مواد یا نوټرینټ ورسېدل هغوی ته مثلا اکسیجن ورسېده بس هغوی فعالیت کوي کار کوي نو په دغه میکانیزم بدن کې پروسس د بلډ په واسطه کیږي دا در سره شارټ په ذهن کې ونیسه اوس ضرور نه ده چې ته ډېر ځان کنفیوز کړي ښه بلډ بیرته خبرې ته راځو بلډ زموږ د کنیکټیو ټیشو یو سب ټایپ ده او دینه بعد کارټلیج په فارسي ژبه کې ته غضروف وایي دا هم د کنیکټیو ټیشو یو سب ټایپ ده دې مختلف وظایف دي چې باندې خبرې نه کوو اوس هغه به خپله کارټلیج کې غږیږو ور باندې دا غوږ مونږ غوږ وګوره دا غوږ د زموږ او تاسې دا د کارټلیج نه جوړ ده د ننه نه ښه د باندې خو سکن ده د ننه کارټلیج ده صحیح ده زموږ سره کارټلیج په نورو ځایونو کې مخته لکه په جوینټونو کې په جوینټ کې لکه دا مرۍ زموږ سره ټریکیا چې ده دا مرۍ په دغه کې هم کارټلیج ده او هغه باندې بیا بحث نه کوو اوس هغه ځان ته خبرې دي بل زموږ سره سب ټایپ د کنیکټیو ټیشو چې ده هغه بون دا هډوکی ګوري هډوکی د کنیکټیو ټیشو یو سب ټایپ ده چې د کنیکټیو ټیشو ریلیټډ ده هډوکي هغه یوه وظیفه څه شی ده چې موږ تاسو بدن کې فریم جوړ کړی سټرکچر یې جوړ کړی که دا هډوکی نه وای که نه نو دا غوښې مخې او دا هر څه به داسې زموږ نه لاندې تویېدلی خو دا هډوکي دي چې دا غوښه ور باندې سریښ دلته ګوري دا غوښه په هډوکو باندې سریښي نو هډوکي د غوښې سره کومک کوي هیلپ کوي چې هغه موومنټ وکړي صحیح شو یوه وظیفه بدن ته فریم سټرکچر ورکړی ده بله وظیفه زموږ سره هډوکي وینه جوړوي وینه دا هم تاته جالبه خبره چې دا وینه چیرته جوړیږي دا زموږ سره په هډوکي کې جوړیږي چې هغه به ځان ته په بلډ هیسټولوژي کې په هغه باندې بحث کوو ښه ډاکټر صاحب بیرته راشه یو ریکاپ وکړو شارټ ریکاپ ډاکټر صاحب موږ نننی سیشن د باډي ټیشوز مبارک ده مطلب دا چې د موږ په بدن کې کوم ټیشوز موجود دي
په دې کې مونږ په نن لیکچر کې 3 خبرې زده کوو. یو ټایپس دي، یو کمپارټمنټس، یو اوریجن. کمپارټمنټ اوریجن به بعد دې نه زده کوو. اول خبره ټایپس ده. د ټیشو کوم ټایپونه دي دا مې دلته راخیستي دي. زمونږ په بدن کې 4 ټایپس اف ټیشوز دي: اپیتیلیوم، کنیکټیو، نروس، مسل. اپیتیلیوم کورینګ کوي، کنیکټیو سپورټ ورکوي، نروس څه کوي؟ کنیکشن هغه جوړوي، مطلب کنیکشن ارتباطات د بدن سره جوړوي. او بل مسل چې ده حرکت یا موومنټ. بیا کنیو ټیشو خپل په 4 نورو ټایپونو ویشل شوي ده. یو ته اډیپوز وایي، بل ته بلډ وایي، بل ته کارټلیج وایي، بل ته بون وایي. اډیپوز وظیفه انرژي سټوریج، بلډ وظیفه ترانسپورټیشن. دا خو یو ټایپ، هغه باندې اوس درته نه غږیږم چې بیا کنفیوز نشي. هغه نه بعد کارټلیج هم سپورټ فنکشن کوي چې هغه باندې به ځان دغه کېږو. بون د بون بدن ته فریم سټرکچر ورکړی ده او زموږ سره وینه جوړوي، نور کارونه هم کوي، هغه به ځان ته کېږو. خړه صاحب په دغه سیژن کې دغه پارت زموږ ټایپ خلاص شو. زموږ د ټایپ ان 1 چې کومو دا زموږ سره کمپلیټ شو. صحیح شو؟ دا کمپلیټ شو. مخکې دنه چې کمپارټمنټس ته لاړ شو دومره خبره باندې پوه شه چې دا هیسټولوژي سبجیکټ چې کوم ده دغه بل شی نه ده، دغه یوازې داسې سبجیکټ ده چې په دغه ټیشوز باندې زموږ سره غږیږي چې دا پلانکې ټیشو څه کوي، څه نه کوي، چیرته ده، چیرته نه ده، څه رقم سټرکچر یې ده، څه رقم شکل لري، څه وظیفه یې ده، څه دغه خبرو باندې ټول د ټیشو په باره کې معلومات راکوي. نو ډاکټر صاحبانو زموږ او تاسو بدن کې دغه ټیشوز دي، د دې نه علاوه نور ټیشوز نشته، دغه ټیشوز دي. ان شاء الله چې په نیکسټ سیژن کې نورو لیکچرونو کې به په هر ټیشو باندې ځان ته خبرې کوو. ډاکټر صاحب وروسته دې نه چې زموږ سره ټایپس خلاص شو، اوس راځو د ټیشو کمپارټمنټس. یو ټیشو چې تر واخلي هغه ته په مایکروسکوپ کې وګوري، ته په هغه ټیشو کې څو شیان ګوري، څو شیان په هغه ټیشو کې ته کتلی شي. ښه غوږ شه زما خبرې ته ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب کمپارټمنټس څه ته وایي؟ کمپارټمنټس د یو شي بخښونو ته وایي. پارټیشن چې هغه کې څو شیان موجود دي، څو شیان پکې موجود دي از ا پارټیشن. لکه یو کوټه ده، یو روم ده، ته په هغه کې پارټیشن ووهي، نو یو روم دی په 2 دانې پارټیشن، لکه یو پارټیشن دی پکې لکه په 2 بخښونو دی وویشله. نو په دغه ترتیب ډاکټر صاحبانو زموږ سره په حجراتو کې یا په ټیشو کې یو ټیشو چې تر واخلي سمپل او هغه ته په مایکروسکوپ کې وګوري، نو ته په هغه کې 2 دانې غټ شیان کتلی شي. 2 دانې، یو ته څه وایي؟ یو ته وایي سیلز. ته هغه کې سیلز ګوري، صحیح ده؟ سیلز ګوري. دویم پکې چې کتلی شي، دویم ته په هغه کې ایکسټرا سیلولر میټرکس. ایکسټرا سیلولر میټرکس هغه ته په بوکس کې یا چې کله تلوالې په شارټ ژبه کې هغه ته ECM وایي. ECM نو معنا دا شوه چې یو ټیشو 2 دانې کمپارټمنټس لري، 2 بخښونه لري. یو وایي سیلز ده چې هغه فنکشن کوي زیاتره، او بل ایکسټرا سیلولر میټرکس ده. دا به ان شاء الله راځو هر ټیشو چې موږ راخیستله، لکه اپیتیلیوم راواخیستله، کنیکټیو هم راواخیستله، په هغه باندې بحث کوو. هغه ته به ګورو چې هغه ایکسټرا سیلولر میټرکس یا ECM هغه څه شی دی او د هغوی حجرات څه شی دي. په دې به هلته بحث کوو. خو ته اوس په دغه سیژن کې په دومره خبره پوه شه چې یو ټیشو چې ته کله راواخلې هغه ته په مایکروسکوپ کې وګورې، ته هغه 2 کمپارټمنټس لري، یو یې سیلز دي، یو یې ایکسټرا سیلولر میټرکس. لکه څه رقم، لکه دغه اگزامپل ته ما سره دلته د اگزامپل ته وګوره. as an example ته چې کله د اډیپوس ټیشو یو سمپل راواخلې هغه ته مایکروسکوپ کې وګوري، نو تا ته به څو شیان ښکاري. ګورئ، یو به تا ته پکې سیل ښکاري، صحیح ده؟ یو به تا ته پکې دغه سیلز ښکاري، صحیح ده؟ هغه سیلز. بل به تا ته پکې چې ښکاري دغه تور خطونه یې دا ما درته رسم کړي دي. د حجراتو په منځ کې فاصله ده، چې ده سپیس ده. په دغه سپیس کې دننه ځینې داسې پروټینز دي، ځینې داسې نور رقم کیمیکل پراډکټس دي، مالیکولز دي د دې حجراتو په منځ کې، اوبه دي پکې، صحیح ده؟ لکه دا حجره دلته ده، دغه سیل دلته ده، دغه سیل دلته ده، د دوی په منځ کې ګوره داسې یو مالیکول موجود ده، دا بل مالیکول راغلی ده. دغه د حجراتو یا د سیلز نه بهر چې کوم شیان په دغه ټیشو کې پراته دي، دې ته وایي ایکسټرا سیلولر میټرکس ECM. زه تا په یو خبره پوه کوم. ډاکټر صاحب دلته راشه، زما خبرې ته غوږ شه، دلته ښه متوجه شه. ډاکټر صاحب چې کله ته یو حجره رااخلې، تا ته یو څوک پوښتنه کوي چې دغه څو رقم محیط ته پېژنې یا څو رقمه محیط مطلب انوایرمنټس. لکه تا نه څوک پوښتنه کوي یو سیل په باره کې چې څو رقم ته انوایرمنټس پېژنې یا څو محیطه پېژنې، نو ته به ورته وایي چې 2 دانې دي جنرالي. اوکې، یو ته وایي انټرا سیلولر انوایرمنټ. انټرا سیلولر انوایرمنټ څه ته وایي؟ لکه دا فرض مثال دا زموږ سره یو سیل شو، یو سیل
دغه سیل کې دننه زموږ سره څه پراته دي په دې سیل کې دننه زموږ سره رقم اورګانیز پراته دي لکه دا مایټوکانډریا شو اوکې لکه دلته کې زموږ سره بل څه شو لکه دغه زموږ سره نیوکلیس شو صحیح شو دا زموږ سره نیوکلیس شو دلته مثلا رف انډوپلازمیک ریټیکولم شو صحیح شو دا رف انډوپلازمیک ریټیکولم رقم اورګانیز دي نو د سیل دننه انوایرنمنت د سیل دننه انوایرنمنت ته ویل کېږي چې انټرا سیلولر انوایرنمنت یا ICE او دغه سیل نه بهر چې زموږ سره کوم انوایرنمنت ته دغلته یا دغه ځای کې دغه ته ویل کېږي څه دې ته ویل کېږي ایکسټرا سیلولر انوایرنمنت یا ECE انټرا سیلولر انوایرنمنت ایکسټرا سیلولر environment اوس دلته ایکسټرا سیلولر میټرکس یعنی ایکسټرا سیلولر د حجراتو نه بهر میټرکس ماده اوس دغه مواد چې د حجراتو نه بهر پراته دي ته څه وایي ECM ډاکټر صاحب خبره ته هم غوږ شه د حجراتو په مینس کې دا زو ټرمز چې دا زده کړه ډېر مهم دي ها تاسو سره په نیکسټ سیشنز کې به کومک کوي ډېر اوس دلته زموږ سره بل حجره ده یا بل سیل زموږ سره دلته کې موجود ده دغه سیل چې ده دې سره هم زموږ هغه لرو لکه سیم ټیشو ده که نه سیل سیم دي دا زموږ سره از ان اگزامپل نیوکلیس شو دلته کې زموږ سره مایټوکانډریا شوه اوکې هغه طرف ته زموږ سره رف انډوپلازمیک ریټیکولم شو از ان اگزامپل یا ګولجی اپریټس و ایور دغلته ګوره دا یو حجره ده یا یو سیل ده دا بل سیل ده د سیل په مینځ کې چې کومه فاصله ده صحیح ده دغه فاصلې ته څه وایي دغه فاصلې ته ویل کېږي انټر سیلولر انوایرنمنت ګوره انټرا سیلولر انوایرنمنت انټرا سیلولر په معنا د دې چې د سیلز دننه انوایرنمنت انټر سیلولر انوایرنمنت په معنا د دې چې د حجراتو په مینځ کې انوایرنمنت دوه حجراتو یا څو حجراتو په مینځ کې چې کوم انوایرنمنت ده هغه ته انټر ویل کېږي دلته زه تاته لیکم یا وی انټرا ده ښه خبره ده وکړه یو انټرا اوکې انټرا د سیلز دننه یو زموږ سره انټر ده انټر ګوره فقط ای پکې اضافه شو انټر سیلولر د حجراتو یا د سیلز په مابینځ کې د نه ګوره د نه دا حجره دا سیل دوی سیل په بهر محیط کې یا بهر انوایرنمنت کې چې کوم سپیس ده دغه ته ویل کېږي انټر سیلولر انوایرنمنت ډاکټر صاحب زه تاسو بیا خبرو کوم کمپارټمنټس ټایپس مو ویلې کمپارټمنټس کې موږ سره په ټیشو کې چې کله ته مایکروسکوپ کې وګورې دوه شیان به ته پکې ګورې سیلز به پکې ګورې ECM به پکې ګورې زه د دې نه وروسته تا ته ECM وایم نو تا په ذهن کې به هدف هغه معنا پراته وي ECM څه ته وایي د سیلز نه بهر چې کوم مواد پراته دي هغه ته ECM وایي په یو ټیشو کې او سیلز خو سیلز دي اوس یو څو ټرمز ته ما سره زده کړه یو ټرم دا ده یو اصطلاح دا ده چې انټرا سیلولر انوایرنمنت یا ICE هغه انوایرنمنت ته هغه محیط ته چې د حجراتو یا د سیلز دننه پروت دي ایکسټرا سیلولر انوایرنمنت یا ECE هغه انوایرنمنت ته چې د سیلز نه بهر بل ټرم ته ما سره زده کړه انټرا سیلولر خو دې زده کړو چې د سیلز دننه یو دا زده کړه چې انټر سیلولر انوایرنمنت هغه محیط چې د حجراتو په مابینځ کې چې کوم سپیس ده په دې سپیس کې دغه محیط یا دغه انوایرنمنت ته انټر سیلولر انوایرنمنت وایي نو ډاکټر صاحب زموږ د نننۍ سیژن دغه دویم ټاپک هم کلیر شو راځو زموږ دریم ټاپک ته چې دا هم لږ اهمیت لري او په دې لږ باندې بحث کوو خیر ډاکټر صاحب کله چې زموږ ټایپس هم خلاص شو کمپارټمنټس هم خلاص شو اوس راځو لاست ټاپک ته ډېر شارټ ورته راځو او شارټلی به دې باندې خبره کوو ډاکټر صاحب یو خبره ده اوریجن مطلب دغه ټیشو چې زموږ په بدن کې دي څلور جنرال ټایپس اف بیریکلیټ اف ټیشو چې کوم دي دا له کوم ځای نه راځي لکه له کوم طرف نه راغلي دي ګورې تاسو زه یو خبره وکړم کله چې د پلار له طرفه سپرم او د مور له طرفه اووم هګۍ دا چې کله فرټیلایزیشن وکړي دا چې کله مثلا یو بل سره القاح شي صحیح ده د مور په رحم کې څه کېږي دوی هلته پروډکټ اف دا پروډکټ چې موږ سره کله جوړ شي دا زایګوټ چې ورته وایي دا د امبریولوژي مربوط ده صحیح ده اوس که تا امبریولوژي نه یې لوستي صحیح ده نو ته به ورخطا کېږي نه
دا خبرې به ټوله ته په امبریالوجي کې لولې. دا د امبریالوجي مربوط ده، دا د هیستولوژي مربوط زیاتره نه کیږي. زه سمپل تا ته دا کنسپټ کلیر کوم. دغه زایګوټ مثلا یو حجره ای صحیح ده، 1 سیل، دا 1 سیل ډیویژن وکي، سیل سایکل وشي، په 2 سیلز باندې بدل شي. صحیح شو؟ لکه از ان ایگزامپل تا ته زه دلته وښیم، دلته ما سره وګوره، لکه دا اول کې داسې یوه حجره ای. صحیح شو؟ یوه حجره دا ډیویژن وکي، 2 حجرو باندې واوړي، دا رقم شي. اوکې، دلته ور باندې یو لیری دا کور کړي. صحیح ده؟ هغه نه بعد دا 2 سیلز واوړي مثلا په 4 البته 2 څو کېږي، دا په 2 واوړي، دا 4 سیلز موږ سره جوړ کړي، 4 سیلز شي که نه. ډیویژن کې یوه حجره په 2 حجرو تقسیمیږي، 1 مدر سیل 2 ډاټر سیلز. اوکې، نو دلته زموږ سره دا 4 ټایپ سیل شي، دا بیا مثلا دغسې نور 8 ټایپ ته واوړي. اوکې، 8 2 دا رقم، نو دا زموږ سره بل، نو داسې ورو ورو دا سیلز پرولیفریشن کی، مطلب ډیویژن کیږي، سایکل ورو ورو دا حجرات داسې یو مرحلې ته رارسي چې 3 هفتې بعد افټر فرټیلایزیشن د القا نه وروسته زموږ سره د مدر وومب کې، د مور په رحم کې، دلته زموږ سره 3 لیئرز جوړ شي. 3 لیئرز، د یو لیئر ته اکټوډرم وایي. دا اوس زه تا ته دې باندې ډیټیل باندې بحث نشم کولی ځکه دا د امبریالوجي مربوط ده. ته خالي دا خبرې زده کړه، لکه شارټلی دا په ذهن کې ولره. زموږ سره 3 لیر د څه شي جوړ شي، د حجراتو، د سیلز، یو سیل ډیویژن یې وکړه، 3 لیرز جوړ شو. دغه 3 لیرز تاسو دلته کتلی شي، یو پاس لیر، یو منځنی لیر، یو لاندینی لیر. د یو لیر ته اکټوډرم وایي، د بل لیر ته منځنی لیر ته دې ته څه وایي، میزوډرم وایي. پاسنی لیر ته څه وایي، اکټوډرم. اخرنی لیر ته څه وایي، انډوډرم. دې ته څه وایي، انډوډرم. 3 لیرز جوړ شو. اوس دغه 3 لیرز نه زموږ سره بدن کې چې څومره ټیشوز دي، دا ټول ټیشو دغه 3 لیرز نه اوریجن اخیستی ده، منبع یې اخیستې ده. لکه دې لیر نه حجرات ډیویژن وکي زموږ سره څو ټایپ اف ټیشوز جوړ کړي، دا منځنی لیر نه حجرات یا سیلز ډیویژن وکي موږ سره څو ټایپ اف ټیشوز جوړ کړي، د اخري لیر نه په همدغه شکل. اوس اکټوډرم یا دا بهرنی مطلب دا چې هغه پاسینی لیر، دغه لیر نه زموږ سره په بدن کې کومه ټیشوز جوړیږي، زموږ سره اپیتیلیم ټیشو جوړیږي، اپیتیلیل ټیشو جوړیږي یا اپیتیلیم جوړیږي. او دوهم زموږ سره نروس ټیشو. که تا نه څوک پوښتنه وکړي چې نروس ټیشو اوریجن د کوم ځای نه ده، ته به ورته وایې چې د اکټوډرم نه ده، د پاسنی لیر نه، او دا به ته په امبریالوجي کې وایې. بله خبره، او که تا ته ووایي څوک نروس یا اپیتیلیم، ته به ورته وایي چې اپیتیلیم او نروس د بار لیر نه هغه کوي، مطلب اوریجن اخلي. بل لیر زموږ سره میزوډرم ده، منځنی لیر نه زموږ سره کنیکټیو ټیشو چې څومره دي، دا ټول د میزوډرم نه راځي، میزوډرم نه. صحیح ده؟ مسل ټیشو، مسل د عضلات چې دي، دا هم د میزوډرم نه راخلي منشا. او بعضې اپیتیلیم یا بعضې اپیتیلیل ټیشو هغه هم د منځنی لیر نه هغه راواخلي، مطلب اوریجن رااخلي. دریم لیر انډوډرم ده. انډوډرم کې یوازې بیا نور ټایپ اف اپیتیلیل دي چې هغه د دې ځای نه اوریجن اخلي. شارټلی دومره خبره ته زده کړه چې زموږ سره 3 هفتې بعد د فرټیلایزیشن نه 3 لیرز اف سیلز جوړیږي، اکټوډرم، میزوډرم، انډوډرم. د اکټوډرم نه اپیتیلیم او نروس ټیشو جوړیږي، د میزوډرم نه کنیکټیو ټیشو، مسل ټیشو او اپیتیلیم یا اپیتیلیل جوړیږي، اپیتیلیل ټیشو. او د انډوډرم نه هم اپیتیلیل جوړیږي. نو اپیتیلیل د 3 وړو لیر نه جوړیدلی شي، او کنیکټیو ټیشو او مسل یوازې د میزوډرم نه جوړیدلی شي، او نروس یوازې د اکټوډرم نه. نو دغه ټاپک زموږ سره هم کلیر شو. See you in the next session.